چې د تحصیل لپاره څوک هم چاته هم ټکټ میلاو شو انشاءالله که خیر سنگ چې ډاکټر صاحب وي نو انشاءالله که خیر شانه بشانه به سره ولاړو ګرځي به سره लीडर हमारा खान है इंसाफ की पहचान है नया चाहता पाकिस्तान है फखेर आगली जी इमरान है सबकी जान लीडर हमारा खान है इंसाफ की पहचान है नया चाहता पाकिस्तान है फखेर आगली जी इमरान है सबकी जान او نه پاړو توپ کوم نه سیاسي پاړو یم چې یا سیاست کوم پاړو یم چې تاسو ته ماران ګډوم او به دا خبرې به کوم او بیا پلان کې کوم او ډینګرې کوم نه الحمدلله چې څه کولی شم په دې ځای به تکلیر ویم چې به دا کولی شم اسلام بیت هم دا خبره کوم مخامخ ناستې دا پنډ چې دی دلته لګی دا نه دی د کوره لګی نه د عمران خان د کوره لګی دا زما او ستا د ټکس پیسې دي زما او ستا ورسره حق دی زما او ستا حق به راکوي که نه راکوي په زور به یې غواړو په احتجاج به یې غواړو خو الحمدلله هغه وخت به نه راځي پاکستان تحریک انصاف مشرانو چې کومې وعدې کړې وې انشاءالله که هفته نه میاشت نه د ګورمنټ د ختمېدو پورې تاسو مطمئنه نه وې زمانه مطمئنه نه وې د پارټۍ نه مطمئنه نه وې د پارټۍ د قیادت نه مطمئنه نه وې ستاسو د قسم چې په دغه ځای ورته بورډ ولګوي او سوټې او خټې ورته او د خوشتکې او په سرونه یې وله واړوي کاغذ زما کاغذ زما ایم پی ای دی کاغذ زما ایم ان ای دی همدغه کار ورسره پکار دی هغه هر سیاسي سړي هغه سره دا کار پکار دی زه حاجي صاحب ته دا وایم چې ګورې زموږ د علاقې د ټول علاقې نه داسې ایم بي بي ایس ډاکټر نشته ما سوای یو دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه په اسلامیه کالج کې پروفیسر دی نور په خدای یقین وکړه چې د ټولو نه زیات دیاړیمال خلک زموږ دا ینګ هلکان چې ځي او دغه کارخانو کې په 200 روپۍ دیاړي کار کوي او تباه شو نو تعلیم زموږ په علاقه نشته او په دې دوران کې موږ په 2018 کې نوې قیادت او پیر صاحب منتخب کو پیر صاحب چې موږ منتخب کو هغه موږ په دې وجه منتخب کو چې موږ د دې نورو پاتیانو خلاف موږ نه ځو خو هغوی چې کومې نظریې کوم حساب کتاب هغوی موږ مطمئن نه کړو چې موږ د دې اګینسټ لاړو ما دا یو فیصله کړې وه چې د ما د پاکستان تحریک انصاف هغه ورکر چې کم په خپل منی پاکټ باندې د 2018 الیکشن هغه کنټیسټ کړو کمپین یې کړو د پټرول پیسې چې کم دغه سره د جب کې کم د پلار مور سره چې کم د 200 روپۍ خرچه یا 300 روپۍ خرچه هغه راغستې ده په موټرسایکل کې پټرول اچولی دی زما د پاکستان تحریک انصاف جلسې له راغلی دی زما د پاکستان تحریک انصاف ریل راغلی دی نن چې کم د بنیادي وسایلو د ورکړې تقسیم ټیم دی نو په هغې کې زما ورکر زما هغه بنیادي خلک چې زما یقین دا دی چې را روان 2023 الیکشن به زه په حقې خلکو کوم په حقې خلکو به یې کومه زما د سختې ملګري چې کوم دی هغه خلک دي نو زه که اوس په ټینې ورکې زموږ حکومت دی چند طبقه به خوشحاله وي هغه زه دا نه وایم چې نه به خوشحاله بني خو موږ به دلته ګورو اکثرتي عوام ته به ګورو موږ به بنیادي ورکرز ته ګورو چې زموږ بنیادي ورکرز د علاقې پسمانده هغه نمایندګي کوي او د هغې مسایل نه واریږي نو زه په خامخا چې زه په هغوی ننګ نه کوم نو زه بیا د پاکستان تحریک انصاف خیرخوا نه یم نه د هر سړي ستن کیږي نه د هر سړي ټرانسفارمر کیږي نه د هر سړي کې لوټ کیږي نه د هر سړي نقد زکات خیرات کیږي ولی چې یو ایم پی ای ایم ان ای 80,000 ووټونه والي نو 80,000 کسانو ته په یو ځای کار نه کیږي خو چاته به کار کیږي چاته به پیسې میلاویږي چاته به کوڅه میلاویږي چاته به نور خدمت چاته به تحصیل تاړه خو په یوه طریقه باندې به هغه کور کوي او دا د قرآن ټکی نه دی چې ټول مطلب دا دی په یو ځای کول شي ولې ته یو کس لپاره دا ډېره ګرانه خبره ده څوک به درته د ایم پی ای خلاف خبره کوي څوک به د ایم ان ای خلاف خبره کوي څوک به د عمران خان خلاف خبره کوي خو عمران خان چې د دې ملک لپاره څه وکړه نو دا هېڅ چا نه دي کړي عمران خان کم از کم ستاسو پیسې نه په خور لګولي او نه په زوی لګولي او نه په ځان لګولي دي او نه د دې ملک نه اخیستې په بار ملکونو کې چې کوم دی نو دغه کړي دي کاروبار کړی دی که نن هم هغه لګیا دی په تا به هم سختوي په ما به هم سختوي خو زموږ نه زیاته سخته په هغه ده عمران خان به دا آواز کوو چې زه به علاج سرکاري کومه نن یې تا ته دا دی د 10 لک روپو کارت درکړی دی او خدای دې نه راولي ستا ضرورت خو ډېرو خلکو ته
راغلی دی او هغوی چې دا کارډ ورغولی دی نو د هغوی کار پې شوی دی په 25 سال کې ما د عمران خان نه تنخوا نه ده طلب کړې اوس هم زموږ دا په پارټۍ د ټیکټ چې کوم دی نو جنګ دی خو زه اوس هم دا وایم چې دا ټیکټ په میرټ ورکړی شو په انصاف یې ورکو نو زه به ورسره چې کوم دی د اینډه پورې ولاړ یم موږ ملګرو دا عهد کړی چې موږ به انشاءالله کې خیر موږ به هغه ځای ته ځو کم ځای کې چې کم کار نه دی شوی چاته څه مسلې دي او چاته په سپک نظر کتل شوي دي مسله به زه دا وایم چې چاته په سپک نظر کتل شوي دي انشاءالله کې خیري دا رور ستاسو سره ولاړ دی انشاءالله زه به راځم ستاسو دا مسلې به انشاءالله کې خیر حل کوم زه نن چې راغلم د دې مقصد دپاره راغلم چې دلته کم کار نه دی شوی ما ته ملګرو راته وي چې دلته یو څو کسان ته کار شوی دی او هغه کار کو تاسو ولیدو نو هغه چې کوم دی نو داسې ځای کې شوی دی چې هغه د قوم ضرورت دغه شي چېرې زمونږ د قوم د پیسې چې کوم دي دا د ایم پی د کور نه دي خو په ایم پی باندې چې تاسو اعتماد کړی تاسو منتخب کړی دی ستاسو امانت چې کوم دی مونږ کوشش دی چې مونږ په صحیح طریقه باندې تقسیم کو تحریک انصاف خان صاحب زمونږ هغه لیډر دی چې هغه 25 سال مسلسل جدوجہد کړی د دې بچو دپاره الان کې تاسو پته زړه دا په هر ځای کې په تقریر کې دا وامه ما ویلي هم دي چې خان صاحب د څه کمی و دغه چې کم مخکې کم سخر و هغه دته آبر کړی چېرې ته راشه دی زما دا چې څونه هم دا کاروبار دی ته سنبال کړو زه هم خان صاحب د دې بچو دپاره د دې پاکستان د دې خړې خاورې دپاره چې کم دې ظالمانو لوټ کړي دي او کم چې دي دغه زموږ د بچو د حق چې کم دی بار ملکونو ته وړي هغه یو جدوجہد کړی نن مونږ الحمدلله په فخر سره دا وایو چې نن مونږ د دې تحریک مونږ حصه یو الحمدلله مونږ راودي یو خان صاحب د غریب دپاره سوچ کړی دی چېرې زموږ غریب ته چې کوم دی انصاف میلاو شي مونږ له یوازې د مشرانو کشرانو ووټ نه دی کړی زموږ خویندو میندو مونږ له هم د تحریک انصاف له ووټ راکړی په موږ باندې هم چې کوم دی د هغو حق شته دی چې مونږ هغو ته دغه کړو نو الحمدلله په سویګیس کې هغه مونږ د اتین چې پیپ چې کوم دی منظوري وشوله هغه الحمدلله نن د پرشر هغه مسله حل شوله مونږ ښه کافي کارونه انشاءالله راوړي دي کېږي به تحصیل درګۍ باندې مزید نور روان دي کم ځای کې چې زه د دې مقصد دپاره راغلی یم چې تاسو ته کم ځای کې ضرورت دی او ستاسو بنیادي حق دی او حق هم راسره کېږي مونږ به انشاءالله کې خیر هغه تاسو ته کوو نو انشاءالله کې خیر هر څه به کوو کم مین لار چې کم ده که خیر سبزلي سره ما خبرې وکړلې مین لار انشاءالله په دې کار کې خیر زه شروع کوم که خیر د نن نه دا اعلان کوم که خیر انشاءالله چې دا کار ته زه شروع کوم چې کوم دی هغه ضرورت دی د یو خو له زه د ایم پی د پنډه کې خیر چې یو ټرانسفارمر اعلان کوم او باقي د ستنو خبره ده امینیسي ته زه وایم زموږ سره کو ګونجایش شو انشاءالله کې خیر زلل در کوم که نو زه امینیسي ته سپیشل ریکویسټ کوم سبزلي تا ته وایم ګوره مخامخ ښه دوه ستنې زه صحیح ده ټرانسفارمر سره دوه ستنې زما طرفه شولې هغه ځای کې کم ځای کې کار نه دی شوي انشاءالله کې خیر مونږ به کار کوو که خیر زه راغلی یم تاسو ته مخامخ او کوو باقي بل یو خبره دا ده زموږ خپل دا کوشش دی چې د تحریک انصاف 15 کسانو چې کوم دي زموږ مشران دي کو هغه کشران دي هغو الحمدلله ټیکټ دپاره چې کوم دي هغه خپل اپلای کړې ده ان ریکارډ وامه چې د تحصیل دپاره څوک هم چاته هم ټیکټ میلاو شو انشاءالله که خیر څنګه چې ډاکټر صاحب ووې نو انشاءالله که خیر شانه بشانه به ورسره ولاړو ګرځي به ورسره نظریات او دا داسې او دا داسې نن الحمدلله مونږ یو موټی یو او انشاءالله که خیر یو موټی به یو آینده هغه د تحصیل درګۍ د دې عوامو دپاره که خیر چې په کم ځای کې هم د دې ضرورت دي که خیر انشاءالله زموږ دا نظریاتي چې کوم دي دا ټیک ده ګیلې معنی به زموږ د ایم پی ای د مینې نه کېږي دا واحد تحریک انصاف دی زه تاسو ته وایم ویې ګورئ په تېر شوي کو هره پارټي ده چا چېرته هغو ته مخامخ خبرې کړي چېرې زه ماله دا وکړه یا ماله دا وکړه په دغه سره د سره نه دي کړي د دې علاقې خان به ځان سره بوتلو هلته هغه ته به غوږ کې ویاره جي ته زما د مشر ته ووایي چې یاره کو مله دا کار وکړي Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa Medical Faculty, Higher Education Regulatory Authority और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी,
BS Institute and Emergency Care, BS Medical Lab Technology, BS Anesthesia, BS Cardiology, BS Radiology. BS Surgical, BS Dialysis, BS Dental, 2 साला LHV कोर्स। कैटेगरी B मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990467।